ګرانو کتونکو موږ سره علي خان مسعود صاحب ولاړ دی، د هغوی سره به یو څو خبرې وکړو چې د هغوی د دې پروګرام نه کم توقعات و چې یاره دا پروګرام هغه شان وشو او که څنګه تېر شو. مسعود صاحب تاسو د پروګرام په باره کې څه تاثرات دي؟ زه به دا وویل لکه چې څه ګردیوال صاحب وویل او دا هو به هم داسې زما هم سوچ دی، خو زه به دا ور زیاته کړم چې په ویلو کې یو پروګرام یا یو خبرو کې دا ډیر آسان کار دی، اما داسې نمونه لوی محفل جوړول بیا په بهر دنیا کې او بیا د قسمه قسم ښارونو خلک راغوستل، بیا داسې تاسو چې کوم د موسیقۍ دپاره خلک د سویډن نه راغلي وو، د لرې لرې ځایونو نه راغلي وو. دا په رښتیا زه هم درته وایم چې زه ډېر ځنه متاثر شوم او دا په رښتیا زه درته وایم چې زه ما دومره توقع نه وه چې دومره خلک به راشي. اوس موږ خوشحالېږو چې موږ په پښتنو کې په افغانانو کې رو دا بیداری جوړیږي چې باید مونږ منظم شو او مونږ ښه شو. دا نن هغه چې کوم تاسو جشن وکړو دا د منظمتوب او د پښتنو د نیکمرغۍ طرف ته زه یو قدم شماره کړم. ډېره مننه علي خان مسعود صاحب، الله دې رحم وکړي چې په موږ باندې ستاسو د مشرانو لاسونه همیشه وي او الله دې پښتانه تل ښاد آباد خوشحاله وي. ډېر ګرانو عزتمندو کتونکو زموږ سره دا وخت د پی ایس ډي پي د مشرانو د جرګې غړی ډاکټر شیروالي صاحب ولاړ دی. راځئ د هغې نه به تپوسونه وکړو د دې پروګرام په هکله چې دا پروګرام د هغې په نظر کې څنګه و، چې کوم توقعات د دې پروګرام نه و چې هغه تېر شو. ډاکټر صاحب اول خو ستړي مه شئ او ډېره مننه. او دا پروګرام ستاسو په هکله باندې څنګه تېر شو چې کوم ستاسو توقعات و، ځکه چې دومره غټ پروګرام جوړول اسان کار نه، څومره چې تاسو مشرانو په دې کې کم تکلیفونه او دغه وربستې دي، نو څنګه تېر شو دا پروګرام؟ خو زما په نظر واقعا هغه څومره چې موږ ته هیله درلودله هماغه شانې ډېره خلکو پکې برخه اخیستې وه، واقعا ځوانانو پکې په ډېر احساساتو باندې برخه اخیستې وه. سړی کولی شي نور هم ښه کړي، سړی باید دې ته به نه شي چې دا زما آخري حد دی. واقعا ډېر ښکلی پروګرام و. د بلې خوا نه د فرانکفورت څانګې د ګوند د فرانکفورت څانګې دې کې ډېر فعال ګډون کړی و، د هغې زحمتونه وو واقعا چې دا پروګرام یې ډېر ښه منظم کړی و او خپله د فرانکفورت ځوانانو او د کولن ځوانان چې دلته راغلي وو هغې په ډېرو احساساتو باندې کې برخه اخیستې وه. واقعا ډېر ښکلی تېر شو، زموږ هیلې واقعا پوره کړي. ډاکټر صاحب دا پروګرام کې خو مقالې هم ډېرې وویلی شوې، ډېرې ښایسته ښایسته خبرې وشوې. دا ځل دا موسیقي ډېر خوند وکړو، تاسو له موسیقۍ خوند درکړو که نه؟ موسیقي خو واقعا نه وه چې ما فکر کوم خوند راکړی دی، ټولو برخو والو ډېر خوند ورکړو. humayun صاحبزاده چې د سویډن راغلی و ډېره ښکلې ملي سندرې ویله، د ټولو ډېره خوښ شوه او ډېر د هر چا په زړه سندرې ویله. واقعا ډېره مننه ډاکټر صاحب، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو د ټولو خلکو نه واورېدو چې دا پروګرام ډېر ښه تېر شو او اتڼونه پکې وشو، هر یو په هر یو زاویه چې د پروګرام ته سړی وګوري ډېر ښه تېر شو. زموږ سره دا وخت چې کوم د پی ایس ډي پي د مشرانو د جرګې چې کوم غړی ولاړ دی هغه د پی ایس ډي پي د فرانکفورت څانګې مشر هم دی او په دې پروګرام کې چې څومره دا جوړولو کې څومره هغوی زحمت ویستی دی یا زیار ایستی دی، نو هغه ټولو ته ښکاره ده او ټولو خلکو د هغې دغه وکړو چې یاره واقعي دا یو ډېر ښه پروګرام تېر شو. نو راځئ د هغوی سره موږ خپله خبرې وکړو او د هغوی نه د هغوی تاثرات واخلو چې یاره د هغوی د دې پروګرام نه چې کوم توقعات و چې د هغې مطابق دا پروګرام تېر شو که نه. نو موږ سره دا وخت ولاړ دی ښاغلی لالا اقبال صاحب. لالا ستړی مه شئ او موږ ته د دې پروګرام په هکله ووایئ چې تاسو کوم توقعات د دې پروګرام نه، ځکه چې داسې دا یو وړه غونډه نه وه، دا یو ډېره غټه غونډه وه چې دا څنګه تېره شوه، چې کوم کمې پکې پاتې شوی خو نه دی ستاسو په نظر باندې؟ ډېره خوښنه چې تاسو ماله دا مقرره کړه چې زه دلته کې خبرې وکړی شم. زما په نظر باندې دا پروګرام چې څومره چې زموږ توقع وه، څنګه چې زموږ جوړښت نظر و هغه شانتې وشو. یو کمی ما ته پکې خاص کر ښکاره شو چې په خپل ذهن باندې لوستي چې زه اوس کم سوچ کوم، پکار دا ده چې په داسې پروګرامونو کې مونږ خپل په سیاسي او وسني حالاتو باندې زیاته توجه ورکړو په نسبت باندې په تاریخ په لویو خبرو باندې. دا یو کمی پکې زما په نظر باندې راغلی، خو هغه هم زموږ صدر صاحب د پارټۍ صدر صاحب علي خان مسعود په خپلو خبرو کې ورته ډېرې اشارې وکړې، ما ورته هم خپل د وس سره اشاره وکړه. خو اوس زما په نظر باندې مونږ ته په ډاګه دا ویل پکار دي د پی ایچ ډي پي د پښتون سوشل ډیموکرات پارټۍ نه د طرفه او د ټولو هیوادونو د پښتنو د اړخه چې بس ته نور د پاکستان په باندې د انګریزانو تجربې نه کوي، د قبایلي علاقې او جنسیانې د ختمې کوي، ځکه چې د دهشتګردۍ
جړ چې دی څنګه چې موږ په خپلو کې خبرې کوو نو دا قبایلي علاقې دي کومې چې انګریزانو د خپل مقصد دپاره جوړې کړې وې او هغه سیاسي چال چې دی د وسه پورې پاکستان اسټابلیشمنټ په لاس کې نیولی دی او بله خوا افغانستان له دا پکار دی چې هغه ولګي چې کم نه کم چې دلته کې په یورپ کې یا په امریکا کې کم دغه دی چې د پښتنو ته کم نه کم دا بارډر ازادي کې چې دا پښتانه بره کولی شي چې لاړ شي مزدوریانو کې تجارتونو کې نوکریانو کې او هغوی هم دغه شان راشي نو په دې کې باندې به زموږ د قومونو اړیکې نورې هم مضبوطې شي. بالکل دا یو ښه خبره ده لاله چې دا څنګه چې تاسو دا خبرو کې ما ستاسو مقالې په خپله هم واورېدې نو ډېرې ښه خبرې پکې وشوې او الله دې رحم وکړي چې موږ ټولو کې اتفاق نصیب شي او زمونږ چې کوم حکومتونه دي هلته هغوی د خدای پاک بس هدایت وکړي چې دا کم چې کم زمونږ امیدونه دي یا چې کم زمونږ ډیمانډونه دي هغه پوره شي. لاله د دې ټولو نه علاوه یو بل تپوس به زه کوم ځکه چې دا محفل ډېر دغه تېر شو د موسیقۍ نن ډېر زیات خوند وکړو ټولو خلکو له ډېر زیات خوند وکړو ما په خپله وکته چې یاره ډول خلک د وړو نه واخله تر د لویو پورې ټولو پکې خوشحال کړو. د موسیقۍ باره کې تاسو څه ووایئ چې نن موسیقي څنګه وه تاسو خوند واخیستو که نه؟ د موسیقۍ نه چې څنګه ماشومانانو خوند واخیستو دغه شانتې ځوانانو دغه شانتې مشرانو دغه شانتې زنانو دغه شانتې ما هم واخیستو. موسیقي ډېره ښکلې وه د ځوان هلکو اواز هم ډېر ښایسته او غزلې هم ډېرې ښکلې وویلې او بل وطن پرستی غزلې پکې هم ډېرې زیاتې دغه وجه وه چې د دې موسیقۍ دغه زیات وشو او قدر هم زیات وشو. ډېره مننه لاله الله دې رحم وکړي. خوشحاله وباد. ګرانو کتونکو زموږ سره دا وخت زموږ یو بل ډېر خوږ مشر ولاړ دی ښاغلی امیر محمد صاحب د هغې نه به تپوس وکړو د دې پروګرام په هکله چې یاره دا پروګرام څنګه تېر شو هغوی ته خوند واخیستو که خوند واخیستو. ډېره مننه ستاسو نه دا پروګرام ډېر ښکلی پروګرام و. په دې پروګرام کې لر او بر پښتانه یو ځای اشتراک یې کړی و او د خپلو مشکلاتو په باره کې هم خبرې وکړې او د خپلو رهبرانو او د اتلانو په باره کې مقالې او وویله. دا ډېر ښکلی پروګرام و. خدای دې وکړي چې همیشه د خپلو مشرانو په باره کې دغه شانې سیمینارونه او دغه شانې ټولنې غونډې جوړې کړي او د هغو په باره کې د خپلو کشرانو ته معلوماتونه ورکړي او دا کشران په دې باندې پوه کړي چې زموږ مشرانو څه کړي دي او څه نه دي کړي. دا ډېر ښکلی پروګرام او آینده کې هم دا باید همداسې تعقیب شي. دا زموږ د کشرانو دپاره ډېره لویه فایده لري. ډېره مننه امیر صاحب ډېره مننه. ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته د پروګرام ډېر ښایسته تېر شو. زموږ سره دا وخت د پی ایس ډي پي د مشرانو د جرګې غړی ولاړ ګرانو عزتمندو کتونکو پروګرام ډېر ښایسته تېر شو. زموږ سره دا وخت زموږ یو ډېر خوږ مشر چې د پی ایس ډي پي د مشرانو د جرګې غړی هم دی ښاغلی عزیز سرشاه صاحب ولاړ دی چې د هغې نه پوښتنه وکړو چې د دې پروګرام د هغې په نظر کې دا پروګرام څنګه تېر شو. عزیز صاحب دا پروګرام ستاسو په نظر کې څنګه تېر شو؟ ډېره مننه. ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې پروګرام و چې د لرې او برې خوا د پښتنو ګډون پکې و. زموږ د ګوند همدغه سیاست همدغه مرام او همدغه هدفونه دي چې د لر او برې خوا پښتانه په یو ټغر سره راټول کړو شریکې خبرې وکړو د زړه خواله وکړو یو د بل د حال نه ځان خبر کو د خپل ستونزو په وړاندې باندې خپل یو دریځ ولرو. دغه ډېر ښکلی ډېر په زړه پورې پروګرام و. زما په فکر باندې ډېرې په زړه پورې مقالې چې د ملګرو لیکلې وې وړاندې کړې په رښتیا سره چې ډېرې معلوماتي وې او د ډېر څه نه موږ پکې خبر شو. عزیز صاحب ما په دې ټول پروګرام کې یو خبره ده ما په خپله باندې ځکه چې زه د اول نه د پروګرام کې موجود وم تاسو نن چې کومه خپله مقاله وه هغه په صمد خان اچکزي صاحب باندې وه چې هغه زموږ دپاره ډېر د معلوماتو یو سبب جوړ شو ځکه چې موږ ټولو ته په خپله دومره نه وه پته چې کوم معلومات دغه شو. دغه یو ډېره ښه ذریعه تېره شوه چې مقالې ډېرې ښه وشوې. خو بله زه به تاسو نه پوښتنه دا وکړم چې نن موسیقي ډېره ښه تېره شوه ځکه چې د کشرانو نه واخله مشران او ټول تر دې پورې چې هغه بیخي چې کوم ډېر ماشومان هغوی هم پکې ډېر خوشحاله وو. د موسیقۍ باره کې تاسو ماته ووایئ چې دا موسیقي ستاسو خوښه شوه او که خوښه هم نه شوه؟ ډېره په زړه پورې موسیقي وه. دغه سندرغاړی چې راغلی و حمایون صاحبزی دا په رښتیا سره چې ډېر رسېدلی ډېر خوږغږی سندرغاړی دی او د هغې دغه شروع اصلا هغه د مجلس په دې روحیه باندې پوه شوی و چې دې مجلس ته څه رقم خلک راغلي دي نو د مجلس په روحیه باندې سندرې هغه اجرا کړي هغه وړاندې کړي ډېر بېحده خوند یې وکړو.
ډیره مننه عزیز صاحب. ګرانو کتونکو څنګه چې دا پروګرام تاسو په خپل باندې وکړو ډیر ښایسته تیر شو. دې پروګرام کې چې یو خوا د آلمان څومره زموږ د PSDP غړي د هغوی راغونډ شوي د آلمان ډېرو هلکانو او ډېرو مشران کشران خویندې وروڼه ټول شریک وو او ډېر یو ښایسته پروګرام تیر شو. د دې نه اخوا زموږ چې کوم د سویډن یا د بلجیم کوم د PSDP ملګري دي هغوی هم دې پروګرام له راغلي وو. ما سره دا وخت د PSDP د بلجیم څانګې مشر ښاغلی بریالی صاحب ولاړ دی. زه به د هغې نه د دې پروګرام باره کې پوښتنې وکړم چې یاره دا پروګرام د هغې په نظر کې څنګه تیر شو. بریالي صاحب ستړی مه شئ اول خو او دویمه خبره دا ده چې دا پروګرام ستاسو په نظر کې څنګه تیر شو؟ ډېر ښه تیر شو، ډېر ښه منظم پروګرام. نو دا چې پښتونخوا جشن وکړه نه او دې دپاره پښتونخوا ډېره خوشحالي وه موږ دپاره د جشن. او دې دپاره موږ ته ضرورت دی چې موږ ټول ګوندونه که هغه دي که نه ټول په اتحاد باندې جوینټ کار موږ ته ضرورت دی. که هغه NP نه دي که نور دي که نه د ټول ګوندونه دا اچکزی دي او موږ ته ډېر دا سخت ضرورت دی د را روانو حالاتو سره چې موږ په یو ځای په ګډون کار وکړو د لورو بر یووالي دپاره. مطلب ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې پښتانه که د هر طرف نه که د هر ګوند سره تعلقي باید ټول پښتانه راغونډ شي او ټول پښتانه د پښتو د پرمختګ دپاره کار وکړي او د یووالي دپاره کار وکړي. او نو دا خو باچا خان هم هلته ځان هغوی چې خپل جلال آباد خوښ کړو نو دې نه مونږ ته ډېره مهم ثابته شوه چې لر و بر یو دی که نه د جلال آباد سره چې څنګه هغوی خپل هغه وکړو که نه ځکه مونږ ته ضرورت دی چې د هغوی په فلسفه باندې مونږ کار وکړو. ډېره مننه او ډېره مننه.